د زړونو کعبې روانې کړي په زړونو لوبې وکړي د زړونو کعبې روانې کړي په زړونو لوبې وکړي او لاړ شي د کعبې نه په مخ ورله سپېړه په دنیا ورکړه غربت په مخ ورله سپېړه په دنیا ورکړه دغه غریب له خپل بېوسه ژوند سزا ورکړه مننه واړه بچي به یې و کور کې د راتلو په تمه واړه بچي به یې و کور کې د راتلو په تمه دې مسافر نن په پردي وطن کې ساه ورکړه ډېر ښه دی السلام علیکم ملګرو نقیب یوسفزی تاسو سره مخاطب یم ملګرو نن زما سره په پروګرام کې روښانه ستورو کې نصیب یوسفزی صاحب ملګری دی راځم به د هغوی طرف ته او چې ستاسو لپاره ترېنه کلامونه ریکارډ کړم ناصر صاحب را سره هم دی په دې پروګرام کې نصیب صاحب تاسو ته هرکلی وایم ډېره زیاته مننه مو کوم چې موږ له مو وخت راکړو دغه پروګرام دپاره ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ستاسو ډېره مننه کوم چې زموږ د جونګړې ته راغلی او موږ له مو وخت راکړو زه مو د پروګرام جوګو ګڼم ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه نصیب صاحب که دغه ملګرو سره خپل لنډه شان پېژندګلو وکړئ نوم مې په وادلي دی تخلص نصیب یوسفزی دی او اشنغر د چارسدي تنګي سره تعلق لري دلته کې مسافرۍ کې څومره وخت شو یاره مسافري خو 15 کاله تقریبا زما د مسافرۍ او ادب کې مو څومره وخت شو زده کړې مو چا نه کړلې ادبي استاد شته ستاسو استادان خو ډېر دي خو باقاعده چې داسې زه ورسره روان وم د ړومبي نه تر اوسه پورې نو ودان عثمان خیل داسې دی چې هغه نه مو زده کړه کړې ده او باقي استادان ادب کې تاسو ته پته ده ښه ډېر یو استاد دی څنګه کتاب تر اوسه پورې کتاب کمپوز دی د خیره انشاءالله بس چاپ له به ورکوو او دونه وخت پکې نشته ډېر زر به ستاسو لاس ډېره زیاته مننه خبرې به کمې کړو او کلامونه به دوی نه ریکارډ کړو زیات که ملګرو سره خپل کلام شریک کړي د غزل نه مخکې یو څو شعرونه نقیب صاحب دومره ذهین یم چې حساب مې نشته دومره ذهین یم چې حساب مې نشته تعلیم مې خوښ دی خو کتاب مې ډېر زبردست مهرباني دومره ذهین یم چې حساب مې نشته تعلیم مې خوښ دی خو کتاب مې نشته عجیبه سوال یم چې حل نه کړم ناصر لالا عجیبه سوال یم چې حل نه کړم عجیبه سوال یم جواب مې نشته مهرباني عجیبه سوال یم چې حل نه کړم عجیبه سوال یم جواب مې نشته مهرباني داسې فنکار یم چې ساز نه لرم داسې فنکار یم چې ساز نه لرم داسې نغمه یم چې ساز نه لرم داسې فنکار یم چې رباب مې نشته ډېر زبردست مهرباني داسې نغمه یم ساز نه لرم داسې فنکار یم چې رباب مې نشته مهرباني یو غزل درته وایم چې مودې وشوې زما په زړه درزا راغلی نه ده مودې وشوې زما په زړه درزا راغلی نه ده هغه چې هغه تللی ده نو بیا راغلی نه ده مننه مودې وشوې زما په زړه درزا راغلی نه ده هغه چې هغه تللی ده نو بیا راغلی نه ده زما ورته په شونډو لا خیرې راغلی نه دي او ما ته یې په شونډو لا دعا زما ورته په شونډو لا خیرې راغلی نه دي او ما ته یې په شونډو لا دعا راغلی نه ده د سختو به څه وایم خدا خبره ښه ده نقیب صاحب د سختو به څه وایم خدا خبره ښه ده چې شکر د یوې ته هم جړا راغلی مهرباني زما د ارمانونو ګلابونه مړاوي کېږي زما د ارمانونو ګلابونه مړاوي کېږي د حسن د سپرلي تازه هوا راغلی مننه زه هسې په سپومۍ باندې مین یم نصیبه په ما یې لا یوه کرښه مهرباني مننه بل یو غزل دی چې پتنګ بیا د ډیوې نه تاویږي را تاویږي پتنګ بیا د ډیوې نه تاویږي را تاویږي ملنګ دی د کوڅې نه تاویږي را تاویږي مهرباني د زړونو کعبې روانې کړي په زړونو لوبې وکړي د زړونو کعبې روانې کړي په زړونو لوبې وکړي او لاړ شي د کعبې نه تاویږي مننه د زړونو کعبې روانې کړي په زړونو لوبې وکړي او لاړ شي د کعبې نه تاویږي را تاویږي مهرباني جنت به وي شراب به وي او خوري او کجوري جنت به وي شراب به وي او خوري او کجوري مولا د دې قصې نه جنت به وي شراب به وي او خوري او کجوري مولا د دې قصې نه تاویږي را تاویږي مهرباني یا خدای پاک خیر کې د امن دی مرغې ته یا خدای پاک خیر کې د امن دی مرغې ته په دام کې د دانې نه تاویږي را تاویږي مهرباني
یا خدای پاک خیر کې د امن د مرغۍ ته په دام کې د دانې نه تاویږي را تاویږي. مننه. زما بشي که نه بشي دا سوال مې په مازغو کې زما بشي که نه بشي دا سوال مې په مازغو کې د ښه ډېرې مودې نه تاویږي را تاویږي. مهرباني. د ستا کوڅې نه لاړ شي بیا ستا کوڅې ته راشي د ستا کوڅې نه لاړ شي بیا ستا کوڅې ته راشي یو کس د دایرې نه تاویږي را تاویږي. مننه. د ستا کوڅې نه لاړ شي بیا ستا کوڅې ته راشي یو کس د دایرې نه تاویږي را تاویږي. په ځان باندې مینه ده په ځان باندې خمړه ده په ځان باندې مینه ده په ځان باندې خمړه ده هر وخت د آینې نه تاویږي را تاویږي. مننه. په ځان باندې مینه ده په ځان باندې خمړه ده هر وخت د آینې نه تاویږي را تاویږي. یو چا داسې ویل چې د نصیب ته به د خیال وي یو چا داسې ویل چې د نصیب ته به د خیال وي ځي یو د هغې نه تاویږي را تاویږي. مهرباني. ډېر اعلی. خوشحاله پورې کلامونه ښایسته کلامونه که یو کلام بل هم ملګرو سره شریک کړي خوند به وکړي. ډېره زیاته مننه. ستا سوچ او نظریه راته څه ګډه وډه ښکاري ستا سوچ او نظریه راته څه ګډه وډه ښکاري د ستا د عقیده راته څه ګډه وډه ښکاري. مهرباني. هنداره دروغ نه وایي رښتیا وایي یارانو هنداره دروغ نه وایي رښتیا وایي یارانو دا خپله نمونه راته څه ګډه وډه ښکاري. مهرباني. او د ستا د دې لهجې نه راته داسې معلومیږي نقیب صاحب د ستا د دې لهجې نه راته داسې معلومیږي د ستا د اراده راته څه ګډه وډه ښکاري. مهرباني. چې چا پکې د مینې کردار نه دی لوبولی چې چا پکې د مینې کردار نه دی لوبولی قسم دی دا ډرامه راته څه ګډه وډه ښکاري. مننه. چې چا پکې د مینې کردار نه دی لوبولی قسم دی دا ډرامه راته څه ګډه وډه ښکاري. وعدې کوي خو نه راځي باور ور باندې نه کوم وعدې کوي خو نه راځي باور ور باندې نه کوم د یار هر واده راته څه ګډه وډه ښکاري. مننه. د ژوند په دې نقشه کې مې د مینې لږ کمې دي د ژوند په دې نقشه کې مې د مینې لږ کمې دي د ژوند دغه نقشه راته څه ګډه وډه ښکاري. مهرباني. نن بیا ورکره څوک جوړې راغلي د رشتې له نن بیا ورکره څوک جوړې راغلي د رشتې له نصیبه دا قصه راته څه ګډه وډه ښکاري. مننه. مهرباني. ډېره زیاته مننه نصیب صاحب. زړه مې غواړي چې نور کلامونه درنه هم ریکارډ کړم خو پروګرام اوږدېږي بیا څوک داسې وګوري هم نه څه په اخره کې څه پیغام ورکوي دغه ملګرو ته په لنډو ټکو کې زه مو داسې خبره یم. یاره پیغام به مونږ څه ورکو دومره نه یو چې پولیس له پیغام ورکو خو دغه وایو چې مینه وکوي مینه خوره کوي نفرتونه زړه کې مه ساتي نفرتونه نه ځان وساتي شرونه مه دغه. ډېره زیاته مننه نصیب صاحب خوشحاله اوسئ چې موږ هم وخت راکړو دغه پروګرام لپاره. انشاءالله بیا به هم وخت وباسو تاسو نه نور کلامونه بیا دلته ریکارډ کړو. او ملګرو ستاسو نه به اجازت غواړم په یو دو شعرونو باندې چې ما په حرم کې د وطن د امن سوال کړی دی ما په حرم کې د وطن د امن سوال کړی دی زه څو ځله تر کعبې پورې ورغلی یم. او نقیبه زه یې د یو غم بلا ته پرېښی نه یم د مور دعا د هرې سختې نه ساتلی یم. هر چېرته چې یې ملګرو ښاد آباد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارم تر بل ملګري پورې.